امام غزالی رحمه الله وای انسان ډیر ځله په دې فکر کوي چې د دې بعد د زوی واده دی، د دې بعد د لور ودیده دی، کور به جوړوم، حج به کوم، پلان به کوم. لیکن د هغې د روح اخیستلو دپاره د هغې د ښار او کوڅې ته او د هغې د کور دروازې ته عزرایل علیه السلام را رسېدلی او دی په ځان باندې آګاه او خبر نه وي. ډېر ځله انسان چې په کفن او په کم لباس کې دی آخرت له ورشوه کېږي، هغه لباس د ده د کلي د ښار را رسېدلی، هغې په دې دوکان کې په انتظار پروت دي چې د ده قریب به کله راځي، کله به مې وروړي، کله به د ده پر بدن پیچل کېږي. ځکه د انسان د زندګۍ لویه بیماری او لویه ناجوړي هغه دا ده چې د انسان د دماغ څخه د آخرت فکر ختم شي. بیا انسان ظالم هم دی، بیا انسان نافرمان هم دی، بیا انسان خطاکار هم دی، بیا انسان ګناهګار هم دی، بیا انسان پر یوه ناروا باندې صرفه نه لري چې کله د انسان په دماغ کې قبر نه وي، چې کله د انسان په دماغ کې د آخرت فکر نه وي، چې کله د انسان په دماغ کې د الله حضور ته پیښېدل نه وي. او چې کله دغه بیماری انسان ختمه کړه او د دې بیماری علاج یې وکړي، او علاج یې دا دی چې روزانه سړی د خپل قبر فکر کوي چې دا قبر خو زما مسکن دی، په دې کې زما زندگی تیریږي، نه معلوم چې سهار به ورشه وسم که به ماښام ورشه وسم، نه معلوم په دې هفته کې به ورشه وسم که به په میاشتو او په کال کې ورشه وسم. ایا د دې قبر څخه چې زه راپورته سم په دې قبر کې کماله مشکلات رال، دنیا کې خو خپل درد خپلو بچانو ته بیانولی سم، دنیا کې خو خپل درد خپلې زنانې ته ښکاره کولی سم، او په دنیا کې خپل تکلیف خپلو قریبانو ته بیانولی سم. که په دغه قبر کې تکلیف رالی، درد رالی، مشقت رالی، بیا به زه د دې بیان وچاته کوم، بیا به ما ته تسلي څوک راکوي، بیا به زما غمخواري څوک کوي، بیا به زما په غم کې شراکت څوک را سره کوي. نو اصل د بیماری علاج دا دی چې د دې قبر تصور سړی وکړي. دا زندگی داسې آزاد د زندگی نه ده، د قیامت میدان را روان دی، د خدای په ذات مې قسمي چې د هرې ورځې حساب ورنکې، د هرې شپې حساب نکې ور، د هر قدم حساب ورنکې، د هرې ګولې حساب ورنکې، که د قیامت په میدان کې یو قدم پر مخ باندې ولاړ شي. دا زندگی آزاد نه ده. دغه ځواني چې الله تعالی راکړي دا امانت ځواني ده چې د ځوانۍ د هر عمل حساب و کتاب ورنکې، د خپلې ګټې د هرې روپۍ حساب پیش نکې، او چې څومره دې زده کړي دي په هغې باندې د عمل کولو حساب پیش نکې. در هغې وخته پورې پیغمبر علیه السلام یو قدم سړی مخته نه کېږي. زکات د آخرت څخه غفلت دا د انسانانو ناجوړي، او د دې ناجوړۍ ډېر بد اثرات د انسان پر زندگی باندې، او د دې آخرت څخه د دې علاج د ناجوړۍ دا دی چې د ځان سره لږ فکر پیدا کول، په دې خپل ګریوان کې سر کښته کول، زما پلار څه سو، زما نیکه څه سو، هغه زورور خلق څه سو، هغه مالدار خلق څه سو، هغه عزتمن خلق څه سو، هغه درانه خلق څه سو. تاسو نن ورسئ هغوی په قبرو کې په کومو حالاتو کې پراته دي. د خپل قبر فکر کول، د آخرت فکر کول، او د حساب و کتاب فکر کول، دا د ناجوړۍ څخه د راګرځېدو علاج دی.